أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تکسماشوی ګورځان را نیر نکړه داستا پلوانی نشا ایمان را نهر نکړه قدرت کزماشوی ګورځان را نیر نکړه داستا پلوانی نشا ایمان را نهر اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. طالبانو دغه ترتیب خدا دی دا یو ولسمه استفتاء ده خو ترتیب خدا دی چې زه دغه په امر کې ترتیب بل ترس کم خودل ته بل ترس کوم هغه د دې صفو په خاطر اوس استفتاء ده مہر پر څو قسمه دی یاو شجه ته مہر څون د روا دی دوا شجه ته مہر څون د روا دی دا یو څو هغه دوا او مہر ټوله کله لازمیږي دا درې خبرې خپل دا کې څلرمه مغاټه ماشه اول مہر خپل پکور کې پر درې قسمه دی یو مہر شرعي دی ما خبر ته غوږ نسي اغا چې لاس ترېمه به کم نه او یو مہر مثل دی چې د دې خور د دې اتا په مورم کچې په وخت په ټیم کې فرق نه راغلی زموږ په زمانه کې ډېر فرق راځي چاره و د دوی امزونی انجونی د داخلي د قوم هغه انجونی چې فارسو په داوس وخت کې د غونه قدر په غلطوب په شایس پاروپویا هغه په د مری مثل او تا چې ورکلې پروپوچ سر راځي ولاس هغه مری مسما دی دا مری مسما د تر شل زره لکه لاروا تر شل زره لکه پر لاتوک دی نه شل زره لکه نه شل زره لکه پروان دوا شان پکې څوک ته پکې نه دی یو چې پلار خو یا قریبان خو دغه ناروا دي چې تعالی په قران کې وایي ورسته آیات ترایستي چې انتار مقنطره ورته دا خیدا غ پروانه کوي لیکن دغه خبره بیا جلاده چې حکومت دا کولای شي امیر المؤمنین چې هغه د مملکت بادشاہي قدرت ولري هغه دا کار کولای شي چې اعلان وکړي چې څوک مہرونه ارزانه کوي هغه په دې خاطر چې شذي انر وجنات مجبور نه شي په جواز کې خبره نشته هغه چې څوک د اشتراط تو پر مہر راوړي تر ارت ما په خبر مسار خلاص ما دغه یو خبره ته کوم نور مہرون نور څه کوي هغه نور ګدش په دې واسطه ټول اجمل فدا واسطه خو یو خبره کوم ک شذ ته مہر په ماری مسما تړلې ونی کا یا مہر نور ته مسما کړي یا د مہر نه پکړي وي یا د شی په مار کې ورته ویلو هغه لکه خنجر یا شراب دلته که دخول وکي یا د خلوت یا ور سره وکي یا یو د زوجین عمر شي ماری مثال دی او که شذ مثلا کړي او خلاص تا کده خلک مش خلک جن غافل دي خلاص تا کړي او ورسته قرار وس کدی دخول په وکي خلاص سره لا لازمي خلوت شي لاس وس کمخ کې طلاق ورکي پنځه لا لازمي او که ماینه مرش ام لا سره لا په چا لازمي دا اخلاص په میړه ورکي او که د غمره مرسو میړه مرسو د میړه پر ورسو باندې لازم ادا د چاته ورکي حتی د میراث ما بین سوزي کبالا روپې نه درو دالس کا د ټول میراث پر خلاص د مخامه خشید ورکول اما خابه چا دا په مو د یو زوجین داګه سره پیج نسبت تاریان او دا کله نه کله ورته نه اطلاع کله ما د دنه دوستا دا یا بلا په دې خو مثال خلاص او اقسام د مہر او د چکل لازمي خبره ده خلاص اوس دغه یو خبره نوې نکاح تر کېږي نوې مہر غواړي که به زور مہر سره وای دا ولسمه استفتاء دا ډیره سخته کړه نو په کتابو کې دا ډیره سخته کړه الف تابع توفیق الله تعالی غوږ کیا وشدا په مغلس طلاق سو قیدای تر رسوي کني تر رسوي یعنی مغلس طلاق په زوج اخر وای بیا چې زوج اخر ته د نکاح کول او وخت خود نوې مہر دی یاو دوم دادی طلاق یا باین ورکی تر وسې د 1300 یا 1100 تر په دواړو کې چې په نکاح کې نوې مہر غواړي نوې مہر لازم دی ار څو مہر چې د ازایزه کې څه درته ویل وامه خدایا
په کوم صورت کې پر مہر لازمي چې مغلظ طلاق ورکړي بل میړه وکړي بیرته د نکاح ورسره کول یاو دوم راولار شو باین طلاق ورکړي یو طلاق باین یې ورکړي لیکن قوس په دایده کې نکاح ورسره کوي ام بل مہر غواړي کوي د تیر شي نکاح ورسره کوي ام بل مہر غواړي دا څو درې بل رجی طلاق ورکړي کوي د تیر رجی طلاق ورکړي دا انځل کوي د تیر سوي دلته چې نکاح ورسره کوي نوې مہر غواړي دا څو ځای و څلور ځای څوک وایي نوې مہر وسنو هغه ځای درشي چې مہر نه لګي په هغه ځای کې دا څلور پنځم ځای لم پاتې دي پنځم ځای کوم هغه دا دی دا عجب ځای دی کوم دا ځای پام شدي نکاح وکړه شدي نکاح د سړي سره وکړه چې ویته 5 لک روپۍ وځي قصد وکړي ولراسي نوې نکاح وکړو دې ستر ترازی وکړه دا نوې نکاح په دغه قصد راسه نوې نکاح وکړه چې د مہر د زیادت لپاره نوې نکاح دغه د پاره نوې کول چې د مہر زیادت راشي په 15 لک وو دلته بیا یې چې 15 لک لګي دا د اخلاص حواله په څو ویلو خلاص دلته دغه د پاره نوې کول چې دغه د پاره نوې کوچ څوک راشي زیادت د مہر راشي نو دلته چې بار 15 بالا بول ته بس 15 لک نو څو ځای شو 15 دا 15 ځای نوې مہر لګي وس پام او کدانو نو اول ځای ده نکاح دوم نکاح تړل د احتیاط په خاطر یاو دوهم نکاح تړل چې دغه سي الفاظ یقیني ویل سویم بینونت د بینونت د پاره ویل سویم یو خدای دې صرف احتیاط دوم دا د څوک دی هغه دا چې بینونت ول سوی تړي دا یا څو دا یا دوا او یا طلاق کول سوی رجعي دا نه تر طلاق څوک ده فدغه درو چې نوې مہر نه لازم وینا غواړي لازم نه وینا غواړي څوک یې لازم نه زبا مشه کومه چې دا مجلس دی دا بس نه پازر کار یو بلا چخته دی چې سرم په خلاص دی دا شان ته کوي زه تمام کا فهم ورته وځه خو مزداس و دا مزداس فهم وس دا زموږ خلک شی په کوزده کې و نکاح وتړي په لس لکه ده لیکن چې په واده کې نکاح تړي وس د نوې مہر غواړي نه دغه دوه نکاح د دواړو سره د خالي وس ما درته یا ولا نه د سې سوي ام برته غلستا کا مہر او یا ولا سې سوي د احتیاطن د برته مغلستا کړ سوي نوې مہر نه یادي تقریبا د بل ځای خطا نه وي ګور د بل ځای ونه وای څنګه بکوي هغه مہر بیا دوی کچره نکاح نه وسی سوي فما دي نه وي دي هغه مہر دي او کچیر څوک سوي وسی سوي خو احتیاطن ته د احتیاط په خاطر په دغه نیت نه تري چې مار زائد کی طلاق نه دی واکه سوي نه باین نه مغلظ یو شی نه دي نو دلته څوک بل مہر نه لازمي ما په خبر مثال خلاص هغه زور ما دي په اوس په نکاحګانو کې دغه وای خدای په لیاس دا شان خدا بل خبره واوري په دغه نکاح چې زه د ماینه سره د احتیاط لپاره تړم دا نکاح خو نفس ایجاب قبول دی رکن دي چې دوه کسانه چې کزامن زموږ ناشتم پروانه کوي چې بلوغ تر شدري کوي یو زید وینونی مناشتم پروانه موږ نکاح سره تړو دا پروانه کوي دلته شاهدان وسو مہر په خله یادي مہر باندې لازمي نه مہر باندې نه هغه ما چې دا لازمي نه ابا سم د 15000 سم د 15000 ورکړه شي نه سماش کوي نه در مخلاصو هغه د بینونات په مقابل روپی نسته یادوي اسیا د بینونات په مقابل هم څوک نسته روپی نسته یادوي اسیا فرجی طلاق شیدانی تر سیم روپی نسته یادوي اسیا ما خبر ته غوړ نسته او د احتیاط په خاطر چې تریم روپی نسته یادوي خودلته چې داوز دومنه کا تړي داماد ټول ته خمار یاد سوي دی پاور سره دلته خمار یاد سوي دی نو عیني هغه یادوي هغه نکانې سیستم کوي احتیاط او پوسبر چې نو دا هم په ګرځ کال ترازه دوی مختار دوم جل درس او شپته او دوی د عمر په اګران عبارت هم په خدای دغه ځای رساله دا عبارت په مو کې د زموږ زورن د جره ناش موت نه رسمنه سوی فتل کدیر دریم جل درس او یو ولسمه باري رایق هغه دوم دریم جل بس او یو نیویمه بزاجیا پرامشت اندیا هغه څلرم جل یو سل 22مه او کاملیات 22مه هندیا جل اول درس او ولسمه کې فاتل مفتی هغه وم جل بس او ولسمه تقریرات رافعی دوم جل یو سل 15مه دارالعلوم دیوبند هغه پنځم جلد بس او یو دیرشمه او حقانیه هغه دریم جلد 1550 رحمانیه دوم جلد 400